توجهاتو محترمو کتونکو اوریدونکو یو ځل بیا موږ نن فیصله کړې ده چې موږ به د پښتو ادب نن او پرون کې په دې اخرنۍ برخه کې د پښتو په یو کتاب باندې خبره کوو. ما او محترم ډاکټر حنیف خلیل صاحب د ننني بحث لپاره د یو کتاب انتخاب کړی دی او هغه تاریخي کتاب دی خیر البیان. خیر البیان په باره کې دا ویل کېږي چې دا د پښتو ژبې وړاندې مستند کتاب دی او دا حضرت بایزید پیر روخان بابا د نن نه 1500 کاله مخکې لیکلی دی او په 4 ژبو کې لیکلی دی چې په دې کې یوه مهمه ژبه پښتو هم ده، اگر چې په دې کې په عربی، پارسی او هغه وخت چې اردو نوم هندي وه نو په هندی کې یا په اردو کې هم دا کتاب په 4 ژبو کې لیکلی شوی دی. دا حضرت بایزید پیر روخان د یو د کاڼیګرم وزیرستان نه راپاڅېده او په دې منطقه کې د اکبر خلاف د مغولو خلاف یو مبارزه پیل کړه او یا کاله د دې خلکو د روخانیانو د تحریک هغه مبارزه وه چې هغه بایزید پیر روخان پکې هم شهید چې د هغه لوڼه، د هغه ښځې، د هغه بچي، د هغه نوسي، کړوسي او د هغه خلیفګان هم په دې اویا کلنه مبارزه کې هغوی د منځه لاړل. خو دا ده چې دا خیر البیان موږ ته د بایزید پیر روخان یو مستند کتاب پاتې شو. هغه وخت کې چې د مغولو دور او په دې پښتنوي دا ځمکه او اسمان را یو کړي وو، را ټیټ کړي وو، نو د دغې هلو ځلو یا د دغې جنګي ستونزو په نتیجه کې دا کتاب خیر البیان په پښتنه خاوره کې پاتې نشه. دا کتاب ورک 1500 کاله دا کتاب غیب و، دا په موجود نه و. بیا نو د صوابۍ او د پښتو اکیډمۍ یو ډېر نوموړی او نامتو لیکوال او محقق او سکالر او پوهان ارواښاد مولانا عبدالقادر خان جرمني ته تللی و، په ټیوبینګن یونیورسټۍ کې د دې یوه نسخه قلمي نسخه پیدا کړه او هغه قلمي نسخه هغه پېښور ته راوړه او دا کتاب یې په 1906 کې چاپ کړ او په دې باندې مولانا عبدالقادر صاحب او زمونږ یو بل ډېر ښه پوهان او لیکوال حافظ محمد عبدالقدوس قاسمي صاحب تفصیلي مقدمې او سریزې لیکلي دي. دا کتاب چې دا بایزید پیر روخان په پښتو کې چې څنګه هغه وایي چې وکشه خیر البیان، دا د بایزید د خولې ټکي دي. وکشه خیر البیان په هسې رنګ الهان لکه چې لوست سوره رحمان. بیا د دې کتاب په مقابله کې هغه وخت کې 1500 کاله مخکې حضرت اخوند درویزه بابا یو کتاب ولیکه مخزن الاسلام. په مخزن کې د دې کتاب چې د خیر البیان نومې دی اخوند درویزه بابا ووی چې دا خیر البیان نه دی، دا خربیان یا شربیان دی او دا سړی چې ځان ته پیر روخان وایي نو دا پیر روخان نه دی، دا پیر تاریکی دی. نو دا په هغه وخت کې یعنی مخزن الاسلام او خیر البیان بیا د دغه 1500 کاله د دې عملي سرګرمو په نتیجه کې بلا پښتو ادبیات مخې ته رالل چې په دې کې د روحاني ادب ډېر لوی لکه میرزا خان انصاري، دولت لواڼې، علي محمد مخلص او نور داسې لوی لوی خلک چې هغوی لیکل وکړه په پښتو کې او د پښتو یوه لویه ذخیره زمونږ د ادب او د تاریخ حصه شوه. نو زه به دا خبره ما په دې کتاب زمانه اوږده شوه، د نورو خبرو دپاره زه خپل پوهان او خپل ریسرچ سکالر پروفیسر حنیف خلیل صاحب ته بلنه ورکوم چې په دې کتاب باندې خپله خبره وکړي. ډېره مننه سیال صاحب، ډېرې خبرې او ډېرې اشارې تاسو وکړي او ډېره خبره اسانه هم شوه. زه کوشش کوم چې لږ د دې کتاب په ادبي اهمیت خبرې وکړم.
د بایزید انصاري او اخوند درویزه بابا عقاید سو د هغې شخړه سوه هغې نه به لږ شانتې راتېر شو دې کتاب ته چې راشو د دې خپل ډېر اهمیت او ډېر اړخونه دي ډېرې زاویې دي. اول خو چې زه دا تاسو ته واضح کړم چې د دې کتاب د ټیوبینګن د جرمني نه مخکې هم د دې پیژندګلو وه. زموږ په ځینې لیکونو کې د اخوند درویزه بابا د مخزن ډېر مخکې پیدا شوی هم دی او خلکو کتلی هم دی او د درسي کتاب په ذریعه پښتنو کې مشهور شوی هم دی. نو دا معلومات خو چې خیر البیان د بایزید یو کتاب دی. بیا داسې کار شوی دی چې د دې ټیوبینګن جرمني نه مخکې د برطانیې یو سکالر دی مارګن سټاین، هغه د دې خیر البیان څو پاڼې موندلې وې او په هغې ځینې لیکونه مقالې او مضامین لیکلي وو. هغه مولانا عبدالقادر کتلي وو. هغه ورځو کې دا مارګن سټاین ژوندی و. نو مولانا عبدالقادر مرحوم ورسره خط و کتابت وکړو، د هغه نه درک واخیستو خو کامله نسخه ونه. هغه مشوره ورکړه چې د دې نسخو امکان په ټیوبینګن یونیورسټۍ کې زیات دی او بیا هغه ځای کې د یو بل کس پته ورکړه. هغه ډاکټر کریمر په ټیوبینګن یونیورسټۍ کې د پښتو او فارسي عربي د کلمي نسخو نگرانو. مولانا صاحب ته بندوبست وکړی شو د حکومت پاکستان لخوا چې ته لاړ شو د کلمي نسخې وګوره. هلته چې لاړو نو مولانا صاحب دا کیسه ډېره دلچسپۍ سره لیکلې چې نسخه مې وکته وامې وړوله راوامې وړوله اول مې شک و بیا مې ویل چې دا خو خزانه په لاس راغله. نو هغه څیز دی وروړو د پښتو اکیډمۍ نه چاپ کو. نو دا داسې وګڼئ چې د مارګن سټاین د تعارف نه پس مولانا هغه سړی دی چې مکمل کتاب یې را پیدا کو چاپ یې کو. په دې منځ کې زلمي هیوادمل صاحب یو لیکنه کړې وه چې یاره دا نسخه چې ده د دې نه زیاته کامله نسخه هغه په هند کې په رامپور کې په رضا لایبررۍ کې لیدلې ده. بیا هم د افغانستان یو محقق چې دی معصوم هوتک بیا چاپ کو دا کتاب د نوو نسخو نه د نوي ترتیب او نوې مقدمې سره. نو هغې کې لږ اضافې شته. دې کې چې د پښتو کم متن دی که نه هغه د ټول کتاب نه دی، یو څو نمونې دي. د معصوم هوتک په کتاب کې د ټول کتاب پښتو متن هم موجود دی. نو دا کتاب اوس د پښتو یو مقبول کتاب دی او ورسره غټه خبره اخیری خبره به دا وکړم چې د دې د پښتو د نثر لومبی کتاب خو دی چې دی 1500 کاله مخکې دا په دې ټول هند کې د اردو چې په هغه وخت کې هندي یا هندوي ژبه وه په دې ټول هند کې د اردو هم د لومبی د نثر کتاب دی. په ټول هندوستان کې د اردو د نثر کتاب د بایزید نه مخکې یو هم نشته. خورې نمونې خو به یو ډېر لوی تاریخي یعنې د دغه ژبې کتابي نثري بنیاد هم بایزیدي ښی دی. تاسو چې د وزیرستان د کاڼي ګرم د یو شاړ شبړ پښتون ذکر کوئ هغه درته په پښتو نه علاوه په اردو نثر کې هم بنیادي ښی دی. ماشاءالله. نو دې کې بیا نورې ډېرې خبرې دي چې هغه د هغه عقایدو سره هم تعلق لري، د نثر سټایل سره هم تعلق لري، پښتو سره هم تعلق لري. تاسو خبره کوئ ما دا خیر البیان لوستو نو په دې د مولانا عبدالقادر خان چې کومه سریزه لیکلې ده نو مولانا صاحب وایي چې هغه اخوند درویزه بابا مخاطب کړی دی او ویلي دي چې اخوند صاحب تر څو پورې چې دا کتاب موجود نه و پیدا شوی نه و نو ستا موقف ته به خلکو درست او صحیح وي، خو نن دا کتاب پیدا شه ما راوړو ما ټکي په ټکي ولوستو ما چاپ کړ په دې کې خو چې تا په بایزید پیر روخان کم الزامونه لګولي دي نو دې کې خو یو خبره هم داسې نشته چې ستا الزام ته ثابتېږي. نو هغه په آخر کې یو ډېره دلچسپه خبره کوي مولانا صاحب چې یا اخوند درویزه بابا نو چې ستا الزام ثابت نشو او کتاب هم پیدا شو نو ستا په مخ څه پاتې شو. دا مولانا صاحب وایي. نو دغه کتاب باره کې نور که تاسو سره څه معلومات وي ډاکټر صاحب نو تاسو یې کولی شئ چې د خپلو ګرانو او که احساس خټک صاحب په خبره زه خو په کتاب خبره ځکه نشم کولی چې په لاره کې چې تاسو سره خیر البیان سره دا نوم مې چې وکتو نو چې خیر وي بیان دی او خیر نه ډک دی او لکه دومره مطالعه مې نشته چې ما کتلی وي او بیا ډاکټر صاحب ته اجازه ده چې خبره وکړي. ډېره مننه ستاسو د دواړو احساس صاحب او سیال صاحب. دې سره اضافي یو څو خبرې دا کول غواړم چې د پښتو د نثر د آغاز سره سره بایزید مونږ ته مخې ته راغلو د حافظ عبدالقدوس قاسمي دا مقدمه چې ده هغه ډېره اهمه ده. بیا ورسره یو بل کتاب هم لوستل پکار دي د علامه مدرار الله مدرار
په دې کتاب او د بایزید په نورو خدماتو باندې هغه یو لوی ضخیم کتاب لیکلی دی. خو موږ ته بایزید د پښتو نه علاوه د هندوي یا هندي د فارسی د عربی هم د یو ډېر اهم لیکوال په حیثیت مخې ته راغلو. دغه فخر الطالبین، دغه مقصود المؤمنین چې په فارسی عربی کې دي، دغه د پښتو دپاره د املا او د ټکو دغه حواله ډېره مضبوطه ده. اگر چې دغه یو مرید دولت چې دی یو شعر ویلی دی او هغه شعر نه دا اندازه زموږ لیکوالو کړی دی چې ده به د پښتو په رسم الخط یو بیل کتاب لیکلی. هغه شعر داسې دی چې پښتو ژبه افغاني ژبه مشکل و لوست کویخ نشوه، ورته وشول کننده 14 حرفونه. نو هغه 14 حرفونو په تشریح کې زمونږ د لیکوال وایي چې د زیم، خین، سیم، ړې، نون ځینې مخصوص اوازونه چې دي دې ته د توري یا د الف ب چې دي د بایزید په لومبي ځل وضع کړي دي. نو دا په خپله یو ډېره لویه کارنامه ده. نو د خیر البیان سره ظاهره ده چې بایزید مخې ته راولي، نو مونږ ته ذهن ته دا راځي چې په ډېرو څیزونو کې بنیادګر دی د پښتو د کلاسیکي ادب بنیاد، او بیا د هغه چې هغه د شاعرۍ کم شاګردانو دیوانونه پښتو ته ورکړي دي هغې نه مخکې خو دیوان نو ارزانی، مرزا، دولت، مخلص دا ټول صاحب دیوان شاعران دي. نو داسې وګڼئ چې پښتو کې د کلاسیک بنیاد هم بایزیدي ښی دی، د نثر بنیاد هم بایزیدي ښی دی، د تحریک او د دې په مخالفت کې د درویزه بابا لیکونه دا ټول کریډټ د بایزید د تحریک ته ځي چې پښتو یې ریچ کړه. نو ګرانو او محترمو کتونکو اوریدونکو، تاسو د خیر البیان په تاریخي ارزښت دا تاریخي خبرې واورېدې او څنګه چې لکه موږ وی چې دا قصه د نن 1500 کاله مخکې شوې وه چې په هغه وخت کې چې کوم اسټیبلیشمنټ و، کوم حکومت و، نو هغه د مغولو دا سړی حضرت بایزید پیر روښان چې دی د حکومتي چارواکو یا د حکومتي پالیسو په ضد ولاړ سړی و، او بل طرف ته حضرت اخوندرویزه بابا چې هغه د هغه وخت د اسټیبلیشمنټ حکومت یا د حکومتي پالیسو هم خیاله سړی و، او د هغه خلک د هغه باره کې دا هم وایي د هغه استاد چې دی نو سید علي ترمیزي پیر بابا دی. نو پیر بابا او اخوندرویزه بابا دا د یو مکتب خلک و، او بل طرف ته حضرت بایزید پیر روښان دا د بل مکتب فکر سړی و. نو په دې دواړو مکتبونو کې بنیادي اختلاف و، او ان تر دې چې دا سړی حضرت بایزید پیر روښان تر ننه پورې د ده قبر هم مشکوک دی. دا پته نه لګي چې دا د دې پښتو د وړومبي کتاب چې ډاکټر صاحب وایي چې د اردو هم دا وړومبی کتاب دی، د دومره لوی سړي قبر هم تر اوسه پورې ډاکټر صاحب مشکوک دی، او دا پته نه لګي چې دی ښخ چېرته دی. او د ده ټول خلک یعنی د ده هغه اویا کلن تاریخ، بیا د ده هغه لور بیبي علایي او د ده ښځو د ده زامنو چې کومه مبارزه کړې ده اویا کاله، خو دا ده چې د حضرت سید علي ترمیزي پیر بابا صاحب او د حضرت اخوندرویزه بابا صاحب نوسي کړوسي او د هغې قبرونه، مزارونه، جایدادونه، پوله پټي هر څه معلوم دي. خو که نه دي معلوم نو د دې سړي نه دي معلوم چې دی د هغه وخت د حکومتي پالیسۍ په ضد ولاړ یو سړی و. دې نکتې ته تاسو په کم نظر ګورئ ډاکټر صاحب؟ سیال صاحب لومبی خو بیا د قبر خبره مو وکړو او بیا به سیاسي موقف باندې هم لنډه غوندې خبره وکړم. د قبر باره کې خو دعوې ډېرې دي. په وزیرستان کې ځینې دا چې کوم فیملی ده د پیرانو برکیان هم ورته وایي، د هغوی دعوه ده چې په وزیرستان اجنسۍ کې قبر دی. زموږ د پېښور په دې دلزاک روډ چې د اورمړو سره نږدې علاقه ده او دا سړی اوم اورمړ بایزید اورمړ، په دغه ځای کې یو ګمبد دی د مغول دور، او په هغې کې یو قبر دی. زه خپل هم څو ځل ورغلی یم. نو د دې د خلکو دا یو کلیم دی، یو دعوه ده چې دا د بایزید قبر دی. ډاکټر صاحب ډېر خوندور بحث روان دی، خو زموږ وخت لنډ تنګ دی. مولانا عبدالوحید خان چې د هندوستان یو ډېر لوی سکالر عالم فاضل سړی دی، هغه یو جمله ماته یادېږي چې
A person who can create things from nothing is the best critic. یعنی یو سړی چې هغه د نشت نه هست ثابتولی شي هغه بهترین نقاد دی. د دې خبرو سره تاسو نه اجازت غواړو. تر بل وخته پورې په لوی الله سپارم. د خدای په امان. ژوند مو په خیر.